السلام علیکم تاسو ټول ته په پېښور کلي کې هرکلی یم. نن زه تاسو ته د دوو ملګرو کیسه کوم. ډېره عبرتناکه لنډه کیسه ده. ضرور یې واورئ. دوه ملګري وو چې د یو نوم جاوید و او د بل نوم ساجد و. دغه دواړه ملګري ډېر زیات ګناهګار وو. هره ګناه به یې کوله. یوه ورځ جاوید خپل ملګري ساجد ته وویل: ما د مسجد امام د ښځې سره لین اغوستی دی او نن ورځ یې ما ته ویلي دي چې مازدیګر کور ته راشه. خو زه یریږم هسې نه چې مسجد امام یعنې خاوند یې راباندې را نه شي. نو ته داسې وکړه، لمونځ نه وروستو له امام سره کښېنه او په خبرو کې یې مصروف ساته. ساجد همداسې وکړل. لمونځ نه وروستو له امام سره کښېناستو او تر ډېره وخته پورې خبرو کې یې مصروف ساتلو. کله چې امام پاڅېدو، نو ساجد به خپل ملګري ته رنګ وکړو او د امام د تلو به یې ورته وویل. نو جاوید به هم په ډېر بیړه باندې ساجد ته ځان راورسولو او څه به یې چې کړي وو، نو ساجد ته به یې ټوله کیسه وکړه. دا کیسه تر ډېره وخته پورې همدغرنګې روانه وه. ساجد د مسجد امام په خبرو مشغول ساتلو او جاوید په هغه وخت دا ناروا کارونه کول. په همدې کې د مسجد امام او ساجد ډېره زیاته کېناستلو سره د دوی منځ کې ډېره ملګرتیا او دوستي پیدا شوه. د ساجد زړه په امام باندې وسوځېدو او خپل ضمیر یې ډېر ملامته کړ. یوه ورځ یې ځان سره ډېر کلک اراده وکړه چې نن به امام ته ټوله کیسه کوم چې ستا خپله ښځه تا سره خیانت کوي. څنګه چې امام سره کېناستو، نو ورته یې وویل: زه ډېر په افسوس درته وایم چې زما ناسته تا سره د الله لپاره نه وه. زه صرف ستا سره دې لپاره کېناستم چې زما ملګري جاوید به چې کوم غلط کار کولو، نو زه هغې دپاره تا سره ناست وم، ځکه چې د جاوید ستا ښځې سره لین و. د مسجد امام په ډېر حیرانتیا سره ورته وویل: ما خو تر اوسه پورې واده هم نه دی کړی، نو ښځه مې د کوم ځای نه راغله. دا خبره چې ساجد څنګه واورېده، نو په زړه کې یې خنجر ښخ شو. ایا تاسو پوه شئ چې دا جاوید به د چا کور ته ورته و؟ جاوید به هر مازدیګر د ساجد کور ته ورتلو. له دې کیسې نه موږ ته دوه درسونه میلاو شول. نمبر 1: هېڅکله د شر او ناروا کارونو لین خلکو سره مه ساتئ. څنګه چې ساجد خپل ملګري ته د ناروا کار دپاره لین برابر کړی و او پخپله پکې غرق شو. نمبر 2: هېڅکله له بدعمله خلکو سره ملګرتیا مه کوئ. نتیجه یې تاسو وکته، لکه څنګه چې جاوید خپل ملګري ساجد سره په ملګرتیا کې دوکه وکړه. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي، نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.